خبره داسې د عزیزانو موږ دې دعاګانې ډېرې کوو، زه هم دعاوې کوم، تاسو هم دعاوې کوئ. په دې دعاګانو کې بعضې داسې دعاګانې دي چې الفاظ ډېر کم دي او معنا یې د دنیا او د آخرت چې د هغه جوړېږي. الفاظ ډېر کم، وخت ډېر کم او معنا یې داسې ده چې ټوله دنیا لکه ما او تا چې اوس زه په خوله دا ووایم چې دنیا دا که څونه لوس ټیم کې ما وویل، لیکن د دې دنیا څه مشرق مغرب شمال جنوب اخیستل کېږي. صحیح سو. اوس که یو سړی روان شي د دنیا د یوې کونې څخه بیا تر بلې بیا تر بلې بیا تر بلې څو ټیم غواړي، څومره ډېر ټیم غواړي. دلته په ویلو کې یو توری دی چې دنیا، په ویلو کې یو توری دی چې دنیا. نو پیغمبر علیه السلام داسې دعاګانې کړي دي چې په ظاهر یو توری دی لیکن ټوله دنیا پیغمبر علیه السلام کې رانغښتې ده. بیا په ظاهر یو توری دی پیغمبر علیه السلام د آخرت ټولې ګټې چې دي هغه پکې رانغښتې دي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې به اکثر دعا کوله، چې هر څو دعا به کوله په هغو کې به دا دعا کولا چې اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یعنی معنا دا سوه چې یا الله ته ماته د دنیا کامیابی را نصیب کا چې هغه ستا او ستا د رضا وجه، ستا او ستا د رضا سبب یې، ستا او ستا د رضا وړ خبره یې. یا الله ماته د دنیا غ خبر را نصیب کا. وس حسنه نه د حسنه. اللهم آتنا فی الدنیا، یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یا الله ماته په دنیا کې حسنه را نصیب کا. بعض علما او بعض مفسرین فرمایي د حسنه څخه مراد نیک کوروالا ده. یا بعض علما به فرمایي هغه وای نه د حسنه څخه مراد، حسنه څخه مراد چې دا هغه رزق دی، هغه ژوند دی، هغه عزت دی، هغه کوروالا ده، هغه ښه ژوند دی، هغه ښه بچان دي، ښه کاروبار دی. دا ټولې خبرې پیغمبر علیه السلام په دا یوه توري کې وما او تا ته کښېښولې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یا الله وما ته په دنیا کې حسنه راکا، وفي الآخرة حسنه. یا الله ما ته په آخرت کې حسنه راکا. د آخرت د حسنې څه مراد دا دی عزیزانو چې ما او تا قبر ته ورشوسلو، په قبر کې فرشته راځي، دوې فرشتې له ما او تا پوښتنه کوي. اوله حسنه دا ده چې ما او تا ورته ووایو، له ما او تا پوښتنه وکړي چې ستا رب، موږ ورته وایو زما رب چې دی هغه لوی رب، عظیم رب العالمین دی. بیا له ما او تا پوښتنه وکړي چې ستا دین، ما او تا ورته وایو چې دین چې دی هغه اسلام دی. بیا له ما او تا پوښتنه وکړي ستا نبی، موږ ورته وایو زموږ نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی. دا اولنۍ حسنه ده په قبر کې. بیا چې د حشرګاه میدان لره ولاړو، په هغه کې د پیغمبر علیه السلام مبارک حوض کوثر هم دی، په هغه کې اسانه حساب و کتاب هم دی، په هغه کې پل صراط هم دی، په هغه کې میزان هم دی. دا ټولې خبرې پیغمبر علیه السلام په یوه خبره کې وما تا ته راوښولې وفي الآخرة حسنه. یا الله ما ته په آخرت کې حسنه را نصیب کا. وقنا عذاب النار. او دا د جهنم علیده بیان کړي چې یا الله د دې اور څخه وساتي. داسې خلک و عزیزانو، الله فرمایي فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. داسې کسان وو چې دا به ویلې ولی الله ماته په دنیا کې خپل راکا، بس ماته چې د دنیا کومه حصه ده هغه ماته راکا. وما له فی الآخرة من خلاق. د داسې خلکو دپاره بیا په آخرت کې حصه نسته. داسې انسانان سته چې هغه خالص دنیا د الله څخه غواړي. یا الله دنیا راکا، روپۍ راکا، جایداد راکا، عزت راکا، د دنیا آخرت هغه نه غواړي. الله فرمایي وما له فی الآخرة من خلاق. د داسې خلکو دپاره چې خالص دنیا غواړي بیا په آخرت کې حصه نسته. او ومنهم من یقول، بعضې بیا داسې خلک سته چې هغه مؤمنان دي، مسلمانان دي، هغه وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله ما ته د دنیا حسنه هم را نصیب کا، د دنیا ګټې هم را نصیب کا، د آخرت ګټې هم را نصیب کا. د آخرت په ورځ بیا د عذاب جهنم، د عذاب کوم چې د دوزخ اور دی، د هغه څخه ماته امان راکړه. څومره انتکه دعا ده. آینده چې موږ دعا غواړو
په دا دعاګانو کې به دا دعا حضرت انس فرمای د بخاری او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کان اکثر دعاء النبي صلی الله علیه وسلم اکثر دعا د پیغمبر علیه السلام مبارک داوا یا داسې و چې پیغمبر علیه السلام دعا کوله لازمي به دغه تورم پکې ویل اللهم آتنا فی الدنیا یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حضرت انس فرمایي وای یو ورځ یو صحابي ناجوړ سو چې ناجوړ سو نو بیا موږ پر دا لاره تېرېدلو یا پیغمبر علیه السلام مبارک علیه دا پوښتنې لره ورلی چې ورلی دا صحابي داسې کمزوری سوی و داسې هغه پوست و هټ چې بلل کېږي داسې سوی لکه مرغۍ نه ده چې هغه بوډۍ جنې ولاړې سي هغه بلکل در په دره سي داسې سوی و. پیغمبر علیه السلام چې د دغه حال ته وکتل بیا یې پوښتنه جنې وکړه چې تا خو به د الله سوی دعا نه یې غوښتې ده ورته وویل یا رسول الله ما د الله په دربار کې یوه دعا غوښتې ده. ول څنګه دعا؟ ول دعا مې دا غوښتې وه مالې الله چې زما کومه سزا ده زما کوم عذاب دی زما و ما ته چې کوم تکلیفونه مشقتونه په آخرت کې راکوې هغه ما ته په دنیا کې راکړه. پیغمبر علیه السلام سبحان الله سبحان الله نو ته د آخرت د عذاب تاب لري که په آخرت کې نه په دنیا کې دغه عذاب تاب لري دا دې څنګه دعا کړې ده؟ تا به دی ویلې وی چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تا به دغه دعا کړې وای. دلته فرمایي علما د حسنیت څخه مراد عافیت دی. پیغمبر اسلام مبارک فرمای تاسو د عافیت تاسو عفو غواړئ د الله په دربار کې عافیت وای د دنیا او د آخرت کامیابی ته. نو په دې کې پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویل تا به دی ویل وی تا دا خبره ولې کوله څوک د الله د عذاب تاب لري یو څوک دا کولی سي چې یا الله ما کمې ګناوې کړي دي په دنیا کې ما ته سزا راکړه زه د آخرت تاب نه لرم نو ولې د دنیا د عذابو موږ تاب لرو د یو ناجوړۍ تاب موږ لرو د جیل تاب لرو د یخ تاب لرو د ګرمۍ تاب لرو د غم تاب لرو یا نه لرو نو بیا تا ولې دا دعا کوه وایي چې بیا کله د دعا وویله چې کله د دعا وویل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه چې وی ویله الله پاک دی فورا جوړ کړي الله پاک دی جوړ کړي په دغه دعا ویلو سره. اوس په دغه دعا کې چې کوم عذاب په آخرت کې ودته ملاویدی هغه څه هم الله پاک ودته پناه ورکړله او په دنیا کې چې کوم ناجوړي ور باندې راغلی وه د هغه څه الله جوړ کړي. ګورئ د وشار سړي څه پوښتنه کول په هر حواله د وشار که بیماري د ډاکټر سره مشوره کوه سیسو که د دین مسله ده د عالم الدین څخه پوښتنه کوه که ستا د موټرانو مسله ده بیا میکانیک والا څخه پوښتنه کوه د مستریانو څخه پوښتنه کوه سیسو که ستا د کپړو کیسه ده بیا ورسره د کپړو والا څخه پوښتنه وکړه. اوس په دې ځای کې زما او ستا د دنیا او د آخرت ګټه وله هغه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم او ته راوستو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا رکن یمانی نه دی رکن یمانی بیت الله شریف چالت سړی ولاړ سي بیا ښه پرده راکړو ته معلومیږي دا رکن یمانی خو په دې بولي چې دا د یمن و طرف ته دی بل د شام و طرف ته دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر دغه ځای باندې چې کله سړی راسي نو دغه دعا وایست. مشتي خو د ځانه ډېرې دعاګانې جوړې کړي دي چې دا ورلې بیت الله شریف لره یا ته طواف کوې په طواف کې به کومې دعاګانې کوې ستا خپله خوښه ده ضروري نه ده چې پلانۍ دعا وایه بس موږ خلک د دې ټوله میاشت په دې پر تېره سي دی درې دعاګانې یادوي اللهم ربنا وایه دا مسنونه دعا ده د رکن یماني او د حجر اسود په مابینځ کې دغه دعا وایه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دلته یوه فرشته ناسته ده هغه آمین وایي چې ته کله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه پر رکن یماني تر حجر اسود پورې دغه دعا وایه د فرشته وایي آمین یا الله زما د دنیا معاملې را برابرې کا فرشته دلته ناسته ده هغه وایي آمین یا الله زما د آخرت مشکلات لري که هغه وایي آمین ما موږ یا الله د عذاب جهنم څخه مو وساته دا فرشته وایي آمین صحیح سلو ستا چې کومه دعا خوښه ده وایه دالته په طواف کې تا ته اجازه ده که د قرآن تلاوت کوې که ذکر و اذکار کوې که دعاګانې وایه په پښتو یې وایه څه ضرورت دی چې خامخا په عربي کې وایه په پښتو یې داسې ووایه چې بیا ته په خپله په پوه سې چې زه چی غواړم
زه چې شو غواړم بس دا اوس چې ما کومه دعا در وښوله که دې په معنا سر خلاص سوی دی خو دغه دعا وایه که دې سر نه دی خلاص سوی بیا دغه وایه چې یا الله د دنیا او د آخرت کامیابی را نصیب کړي یا الله د دنیا او د آخرت کامیابی را نصیب کړي یا الله د عافیت معامله را سره وکړي یا الله عفو راته وکړي بیبي عایشه صدیقې پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله که د شب قدر شپه پر ما راله نو زما دپاره کومه دعا پکار د پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیلې عفو غواړه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا الله ته عفو خوښول والا ذات او ما ته عفو وکړه څنګه انتیکه دعا ده صحیح سو نو دلته د حسنیت څخه مراد چې د هغه عافیت دی هغه د عفو معامله ده د بخش معامله ده د نرمۍ معامله ده نو دا دعا به وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار عبدالله ابن عباس روایت دی فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي زه چې کله پر رکن ایمانی راسم دلته فرشته چې د هغه ناسه د پر دغه دعا باندې امین امین وایي څونه اسانه دعا ده او هر ورځ یې موږ وایو هر ورځ یې موږ وایو په هر ماښام لمونځ راواخله 3 رکعته یا وتر راواخله یا 4 رکعته کې هر ورځ یې موږ وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار د قرآن آیات هم دي صحیح سره او څومره شانداره دعا ده او بیا چې کله فرشته زما او ستا پر دعا امین وایي نو ستاسو څه خیال دی الله پاک به بیا زموږ هغه دعا رد کړي قطعا نه ردوي صحیح سو چې کله هم دعا غواړئ په دعا کې دغه توري دا ورسره وایاست اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه په دنیا کې ماته حسنه په آخرت کې حسنه د جهنم د اوره مې وساته اسانه دعا مې در وښوله او څومره لږ ټیم غواړي او څنګه یقیني دعا ده دا د یو بزرګ دعا نه ده دا د یو پیر دعا نه ده دا د یو ملنګ دعا نه ده دا د یو صحابي دعا نه ده دا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله او دا آیات شریف دی پر پیغمبر علیه السلام الله را نازل کړی دی نو الله فرمایي فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا داسې کسان ستاسو خالي دنیا غواړي الله فرمایي زه به دنیا ورکوم ما له فی الاخرة من خلاق دا هغو دپاره په آخرت کې به هېڅ حصه چې د هغه نسته ومنهم من یقول بعضې بیا داسې انسانان شته چې هغه مسلمانان دي هغه وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دام غواړم وفي الاخرة حسنه دام غواړم وقنا عذاب النار دا هم غواړم څونه زبردست دعا مې در وښوله هېڅ په دې کې ستا سره څوک اختلاف هم نه کوي نه بریالوی نه سلفی نه وابی نه دیوبندی هېڅ څوک اختلاف نه سره کوي زه ملګري کیسه راته کوله ول زموږ د غزني یو مشر سړی و نو دی په لږ سر د باندې راووتی د شپې چا ورته وویلې چې پیرانان به د تاوان در ورسي نقصان به در ورسي ده ورته ویل پیرانان به څه کمه چې ما ته به تاوان را رسوي او مولا اشرف علي تنعیمي صاحب رحمه الله فرمایي چې یو سړی د پیریانانو څومره معتقد یي د پیریانانو په باره کې څومره دی معتقد یي څومره د ده عقیده غرامیانو په چم عقیده یې سمه یي هغومره جنات هغه خلک تنګوي دا عجبه خبره ده او چې څومره د پیریانانو سره عقیدت کم وي هغومره پیریانان پر ده باندې اثر چې دی هغه نه کوي نو دغه صحابي چې دی هغه د یو پیري سره ملاقات وسو بیا یې کښتۍ ورسره وکړه کښتۍ چې ورسره وکړله پیری یې ګزار کړه دویم واره بیا پیري ورته ویل چې یاره بیا در سره کول غواړم بیا یې ګزار کړه دریم واره بیا پیري ورته ویل خامخا دا یو ورله کښتۍ را سره وکړه غېږ را سره وباسه بس بیا دې منم هغه راولاړ شو دریم وار یې بیا ګزار کړي پیری چې ګزار یې کړي بیا هغه صحابي پوښتنه ځینې وکړه دا ستا لاسونه ولې دا رقم دي لکه د سپیانو ده تی ټول پیرانان دا رقم یاست اول یا موږ ټول دا رقم نه یو زیات زورور یم زیات طاقتور یم نو هغه پیری وایي هغه صحابي ته وایي ته آیت الکرسي ووایه او زه خو د آیت کرسي خود وایم و د آیت کرسي فایده در وښایم خو دې راوښیه څنګه فایده یې ده ول چې کوم سړی ماښام آیت الکرسي په خپل کور کې ووایي دا شیطان د ده د کوره څه داسې په منډه ځي لکه بېادبي دې ما پې بوده راواخله خر راواخله څنګه چغې نارې ویي څنګه د یو ځایه څه دی وځي دا پیری
و دې صحابي ته وایي دغه شیطان داستی د کوره داسې په منډه روان دي او تر سهاره پورې دا شیطان ستاسو کور نه راځي نه. عبدالله پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا دعا کوله یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا اللهم آتنا فی الدنیا حسنه، فرق نه لري، دواړې برابرې دي. اوس خبره داسې ده چې دا کومه دعا ما او تا د الله څخه غواړو چې یا الله ما ته په دنیا کې حسنه راکړه، یا الله ما ته په آخرت کې حسنه چې د هغه راکړه. وقنا عذاب النار، یا الله د عذاب نار څخه د جهنم د اور څخه زما حفاظت وفرمایا او ما خلاص کا او ما ته امان راکړه.